واه تازه نوې د ویاړ او افتخار خبر مجیب زدران په نړیواله درجه بندۍ کې کوم مقام خپل کړي ویډیو را سره تر پایه وګورئ په هر څه به پوه شئ ګرانه لیدونکو السلام علیکم وخت مو بخیر ستړي مه شئ د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تکړه ځوان سوکت پچونکي مجیب زدران د کرکټ نړیواله شورا په تازه درجه بندۍ کې له 9 مقام څخه 9 مقام ته پورته شوی دی مجیب زدران چې د بنگلاديش او زیمبابوې پر وړاندې په درې اړخیز سیریز کې په زړه پورې توپ اچونه نندارې ته وړاندې کړه د شلوریزو په نړیواله درجه بندۍ کې په لومړی وار له راشد خان وروسته په لومړی لس توپ اچونکو کې شامل شوی دی اتلس کلن مجیب زدران چې په شلوریزو سیالیو کې لومړی اورونه کوم چې په نوي توپ تر ټولو ستونزمن وي ترسره کوي خو بیا یې هم غوره توپ اچونه ترسره کړه او په یاد سیریز کې 7 ویکټې واخیستې هغه په 14 شلوریزو لوبې کې په غوره اقتصادي توپ اچونې سره ټولټال 13 ویکټې اخیستې دي د افغانستان لوبډلې مشر راشد خان د توپ اچونې په نړیوالو شلوریزو درجه بندۍ کې لومړی مقام لري نوموړي 250 پوینټونه لري دغه ډول مجیب الرحمن په 652 پوینټونو لرلو سره 9 مقام خپل کړی دی یوازې دا نه بلکې په توبهانه کې حضرت الله زازی د افغانستان کرکټ په تاریخ کې لومړی لوبغاړی شو چې په شلوریزو سیالیو کې 220 پوینټونه خپلوي نوموړي اوس مهال په نړیواله درجه بندۍ کې 5 مقام لري د شلوریزو په نړیواله درجه بندۍ کې د مهال د افغانستان لخوا راشد خان په توپ اچونه کې لومړی مجیب زدران 9 په لومړرانو کې محمد نبی دریم او په توبهانه کې بیا حضرت الله زازی 15 مقام لري د یادونې ده چې افغانستان لوبډله اوس مهال په شلوریزو سیالیو کې له ویسټ انډیز سریلانکا او بنگلاديش وړاندې ده او هم مقام لري دغه ډول په یو ورځنۍ لوبې کې په 10 مقام دی نو مینه او مننه دوستانو چې ویډیو مو سره تر پایه ولیدله که خوښه شوې مو در سره لایک کړئ او که چینل ته نوی چینل در سره سبسکرایب کړئ تر بل ویډیو د الله پامان